په دې ویډیو کې موږ راځو د میلان یا د سلوپ په مثالونو باندې کار کوو او سلوپ یا میلان موږ وایو چې د یو خط څخه عبارت ده، د یو خط د میلان څخه عبارت ده. یا په تعریف له مخې که چیرې موږ ووایو چې سلوپ یا میلان مساوي کیږي د وای په جهت کې تغییر، د وای په لوري کې تغییر تقسیم پر د ایکس په لوري کې تغییر څخه. او کېدای شي اوس تاسو دا ډېر روښانه نه وي، خو چې مثالونه پکې کار کوو دا تاسو ته مونږ په اسانۍ سره کولی شو چې روښانه کړو. نو لومړی راځو مونږ د ای مستقیم میلان ته ګورو چې د دې میلان یا په وای کې تغییر تقسیم پر ایکس کې تغییر مساوي ده له څو سره. دلته یې مونږ ته دوه نقطې راکړې د ای په کرښه باندې. مونږ کولی شو دې مختصات څخه ګټه پورته کړو. دې کرښې مختصات به څو وي؟ دا د ایکس د دې 3 او وای څو دی؟ وای مساوي 6 دی. همدارنګه دې نقطې ایکس یې مساوي څو دی؟ ایکس یې مساوي دی -1 دې ځای کې دی -1 او وای مساوي دی له -6 سره. نو دې د میلان د پیدا کول لپاره موږ څو طریقې لرو. یو طریقې دا چې موږ راځو همدغه فورمولې څخه کار اخلو. معنا وایو چې د وای په جهت کې توپیر یا بدلون تقسیم پر د ایکس په لوري یا د ایکس په جهت کې بدلون څخه عبارت دی. موږ دا اول محاسبه کوو، بیا به په ګراف کې وښیو. نو راځو ګورو چې د وای په لوري کې بدلون څه دی. یعنی موږ چې دې نقطې نه دې نقطې ته راغلو نو په عمودي جهت کې یا په وای محور کې څومره بدلون راغی، یا دې ځای څخه تر دې ځای پورې راتګ سره زموږ بدلون څو. نو دا موږ وایو چې دا مساوي کیږي موږ د پای ټکي د وای قیمت کوم چې 6 دی منفي له سره د پیل ټکي د وای قیمت کوم چې مساوي دی له -6 سره. نو منفي په منفي کې بیرته مثبت کیږي، دا مساوي کیږي له څو سره؟ له 12 سره. نو 12 تقسیم پر د ایکس په لوري کې بدلون. نو د ایکس په لوري کې بدلون څه دی؟ معنا دا چې کله موږ دې نقطې نه دې نقطې ته راغلو د ایکس په لوري کې مو څومره بدلون کړی دی، یا په بل عبارت موږ وایو چې دې ځای نه دې ځای پورې دا بدلون څومره دی. نو موږ وینو چې موږ د -1 نه څو ته راغلي یو؟ 3 ته راغلي یو. نو دلته موږ لیکلی شو چې د پای ټکي د ایکس قیمت منفي د پیل ټکي د ایکس قیمت کوم چې 3 او -1 دی. دا به مساوي شي له څو سره؟ 3 -1 دا به ټول مثبت 1 شي، بیا به 3 سره جمع شي، دا به شي 4. نو دا ټول مساوي شو له څه سره؟ دا مساوي شو له 12 پر 4 کوم چې مساوي کیږي له 3 سره. نو اوس دا 3 څه معنا لري؟ راځو دا موږ وایو چې دا داسې معنا لري چې د وای په محور کې بدلون تقسیم پر ایکس په محور کې بدلون مساوي دی له 3 پر 1 سره. معنا دا چې هر کله موږ د ایکس په لوري کې 1 واحد مخکې ځو، د وای په لوري کې به 3 واحد مخکې ځو. دلته موږ ایکس کې 1 مخکې لاړو، وای کې 3 پورته لاړو، ایکس کې 1 پورته ځو، وای کې بیا 3 پورته لاړو. که چېرې ایکس کې 2 پورته لاړ شو نو وای کې به څو پورته ځو؟ 6 پورته ځو، کوم چې 6 پر 2 بیرته مساوي کیږي له 3 پر 1 سره. نو دا 3 موږ ته دا راښيي چې موږ په څومره چټکتیا یا سرعت سره پورته روان یو. راځو د بي کرښې میلان ګورو. راځو لیکو چې د بي ګراف میلان دا مساوي کیږي. دلته موږ ته بیا 2 نقطې راکړل شوي. موږ کولی شو چې هرې 2 نقطې وي هغه موږ وکاروو، خو دلته موږ ته تیار نقطې راکړي. نو راځو لومړی دا نقطه راخلو، دې ته موږ د پای نقطه وایو. نو دې نقطې مختصات موږ سره دي 0.1 دا موږ سره د پای نقطې کوردینات شو. همدارنګه د پیل نقطې کوردینات که دې ته وایو نو د دې ګراف د دې مختصات څو دي؟ د مختصات دي -6 او -2. نو بیا هغه پخوانۍ خبره ده چې د دې میلان مساوي کیږي په وای کې بدلون تقسیم پر ایکس کې بدلون. نو راځو لومړی په ایکس کې د دې بدلون ګورو. دې ځای نه چې موږ راځو دې نقطې ته په ایکس کې دا بدلون دی. دا موږ کولی شو وشمارو 1 2 3 4 5 6. که چیرې ګراف در سره نه وي کولی شو دا بیا د قیمتونو نه محاسبه کړو. د بیلګې په ډول دلته راځو موږ وایو چې دلته ایکس یا په ایکس کې بدلون د دې مساوي کیږي د پای نقطې کوردینات کوم چې مساوي دي له 0 سره منفي د پیل نقطې کوردینات څو دي؟ -6 منفي -6 کوم چې بیرته مساوي کیږي له څو سره؟ 0 سره چې 6 جمع شي که دا دواړه منفي دي، دا چې سره ضرب شي مثبت کیږي، نو دا به مساوي شي له 6 سره. اوس راځو په وای کې بدلون ګورو. موږ کولی شو 1 2 3 دا خانې وشمارو، یا که ګراف نه موږ کولی شو قیمتونه نه پیدا کوو. موږ وایو چې ډلټا وای مساوي کیږي د پای د نقطې کوردینات کوم چې 1 دی 1 او منفي د پیل نقطې کوردینات کوم چې -2 دي -2. او دا به ټول مساوي شي له څو سره؟ دا به ټول مساوي شي له
2 سره. دا 2 نه کېږي 3 کېږي ځکه چې د دواړه سره جمع کېږي. نو دا شو 3 پر شپږ کوم چې مساوي دی له 1 پر 2 سره. نو معنا ده چې مونږ که چیرې د ایکس په محور کې 2 واحده لاړ شو نو وای کې به 1 ځو. نو مونږ دلته په ایکس کې شپږ واحده راغلو، وای کې مونږ 3 واحده پورته لاړو. دلته یو پیچلې خبره ده چې اکثره خلک وایي چې مونږ نه پوهېږو چې کوم یو له کوم یو څخه منفي کو، دې څخه دا قیمتونه منفي کو، دې نه دا قیمتونه منفي کو. نو هغه خبره داسې ده چې تر څو پورې چې مونږ د وای نه وای منفي کو او د ایکس نه ایکس منفي کو او یو بل قیمتونه په ترتیب کې یو بل سره ګډوډ نه کو، نو پروا نه کوي د دې قیمتونه لومړی وي او که د دې لومړی وي. مونږ کولی شو دا داسې لاسته راوړو چې ډلټا وای مساوي کېږي له څو سره؟ منفي 2 منفي 1 سره. ګورئ دا د دې منفي دی، یعنې دا مخکې که دا وروسته که. او همدارنګه ډلټا ایکس مساوي کېږي، کولی شو ولیکو چې منفي 6 منفي 0. نو دا قیمت چې دی دا د دې منفي دی او دا د دې منفي دی. دواړه چې په یو بل باندې وشي منفي منفي سره ختمیږي، مونږ وایو چې دا مساوي کېږي منفي 3 پر منفي 6 سره، کوم چې بیرته مساوي کېږي له 3 پر 6 مساوي 1 پر 2 سره، کوم چې بیرته هماغه پخواني قیمتونه دي. نو د پام وړ خبره ده چې که چیرې تاسې دغه قیمت د وای لومړی وکارول نو بیا به د ایکس کې هم د همدې نقطې قیمت لومړی کارول. لکه دلته مونږه دا یو کارولی دی او دلته مونږه دا یو کارول دی. همدارنګه که چیرې مونږ دا قیمت د وای لپاره لومړی وکارو لکه دلته چې مونږ کارولی دی، بیا مونږ دا قیمت د ایکس لپاره لومړی کارو لکه دلته چې مونږ کارولی دی. او دې معنا کول دا شی دی چې یعنې که چیرې مونږ په ایکس کې شپږ واحده مخ په شا لاړ شو داسې دې خواته، نو په وای کې به 3 واحده مخ په ښکته ځو په دې شکل باندې، کوم چې بیرته مساوي کېږي له 1 پر 2 سره. او هغه معنا دا چې که چیرې مونږ په ایکس کې 2 واحده پورته لاړو وای کې به 1 واحد پورته ځو، یا که چیرې ایکس کې 2 واحده شاته لاړو وای کې به 1 واحد ښکته ځو. دلته اوس تاسو وګورئ چې د 1 پر 2 میلان لرونکي خط میلان ډېر کم دی، یعنې نیغ نه دی، او 3 میلان لرونکي خط چې دی هغه ډېر نیغ دی. راځو یو بل مثال کارو. راځو د سی خط میلان ګورو. سی دې لپاره موږ ته 2 نقطې بیا راکړل شوي دي، دا او دا نقطه ده. د دې به موږ څه پیدا کوو؟ د دې به موږ مختصات وکړو. که چیرې موږ دې ته د پیل نقطه ووایو یا د سټارټ پوینټ ورته ووایو، نو د دې مختصات عبارت دي له -1 او 6 څخه. -1 او 6. همدارنګه که چیرې موږ دې ته د پای یا فینش نقطه ووایو، د دې مختصات عبارت دي له د 15 او -6 څخه. 15 او -6 څخه. نو د دې میلان به مساوي شي سلوپ یا میلان، دا مساوي کېږي په وای کې بدلون تقسیم پر څه کې بدلون؟ ایکس کې بدلون. او دا مساوي کېږي د پای نقطې د وای قیمت، کوم چې دا یو قیمت دی، منفي د پیل نقطې د وای قیمت، کوم چې دا قیمت دی، تقسیم پر څه شي؟ د پای نقطې د ایکس قیمت، کوم چې دا یو دی، دا منفي د پیل نقطې د ایکس قیمت، کوم چې ایکس، کوم چې دا یو قیمت دی. نو دا به سره مساوي شي، مونږ وایو چې دا د پای نقطې د وای قیمت دی، -6 منفي د پیل نقطې د وای قیمت تقسیم پر د پای نقطې د ایکس قیمت منفي د پیل نقطې د ایکس قیمت. دا به مساوي شي -6 منفي 6 دا مساوي کېږي -12 سره تقسیم پر 15 منفي 1 مساوي کېږي له 6 سره. نو -12 تقسیم پر 6 دا مساوي کېږي، مونږ وایو چې ډلټا وای پر ډلټا ایکس دا مساوي شو له -2 سره. نو دلته اوس تاسو پام وکړئ چې زموږ سلوپ یا میلان چې دی منفي دی، معنا ده چې دلته مونږ ایکس په لوري کې 1 واحد زیاتېږي، د وای په لوري کې 2 واحده مخ په ښکته ځي. مونږ د کیڼ لاس پورته خوا څخه پیل کوو او په ښي لاس کې لاندې خوا کې ختمیږو. معنا چې ایکس څومره زیاتېږي وای د هغې په 2 چنده باندې کمیږي، نو ځکه دې ته دا مونږ ته منفي میلان په لاس راکوي. راځو دې خط ته د ډي خط لپاره دا باید څه شی ولري؟ مثبت میلان ولري. دلته مونږ لرو چې د دې سلوپ یا میلان دا مساوي کېږي، مونږ په دې شکل هم لیکلی شو چې رایز
تقسیم پر رن باندې یا خیز تقسیم پر منډه. خیز څه شی دی او منډه څه شی دی؟ خیز د دې د وای په لوري کې بدلون دی او رن یا منډه چې د هغه د ایکس په لوري کې بدلون دی. نو دې معلومولو لپاره موږ په دې مستقیم باندې د دوه نقطو څخه کار اخلو. موږ اوس وایو چې د دې خیز څومره دی او منډه څومره ده. کله چې موږ دې نقطې نه دې نقطې ته ځو، نو وینو چې کله دې نقطې نه هغه پورتنۍ نقطې ته ځو، موږ دې ځای نه دې ځای پورې دومره پورته ځو او دا مساوي دی له 1 2 3 4 5 6 واحده سره. نو موږ وایو چې دا مساوي کېږي د دې خیز مساوي دی 6 واحده. منډه یې ګورو، منډه یې چې وګورو دې ځای نه داسې راغلی تر دې سره پورې، دا هم 1 2 3 4 5 6 دا هم 6 دی. نو تقسیم پر 6 سره کوم چې مساوي کېږي 6 په تقسیم 6 مساوي له 1 سره. معنی چې د دې میلان 1 دی. په دې معنی چې که چیرې موږ د ایکس په لوري 1 واحد دې کې لاړ شو، په وای کې هم 1 واحد پورته ځو. همدارنګه که چیرې په ایکس کې 2 واحده ښکته شا خواته لاړ شو، په وای کې به 2 واحده ښکته خواته راځو. او دا ډېر اسانه مونږ کولی شو دا په ریاضیکي ډول هم لاس راوړو. که چیرې دا نقطه مونږ واخلو او دې ته مونږ د پیل نقطه یا سٹارټ پوینټ ووایو، نو دې به کوردینات مساوي وي. څو دي کوردینات؟ 2 او -4 2 کاما -4 او دلته راشو دا نقطه مونږ د پای نقطه واخلو، فینش پوینټ ورته وایو. دې کوردینات مساوي دي 2 او 2 سره 4 کاما 2. دا -2 دی دا او دا مثبت 2 دی. نو یو ځل بیا راځو د دې میلان مساوي کېږي ډلټا وای پر ډلټا ایکس سره. کوم چې مساوي کېږي له څو سره؟ مونږ راځو د پای نقطې وای اخلو، لیکو چې 2 منفي د پیل نقطې وای -4. همدارنګه دلته د ایکس په لوري کې بدلون مساوي کېږي د پای نقطې ایکس 4 منفي د پیل نقطې ایکس -2. کوم چې مساوي کېږي له 2 منفي 4 مساوي کېږي بیرته له څو سره؟ 6 سره. او 4 منفي 2 دا هم بیرته مساوي کېږي له 6 سره. 6 په 6 کې بیرته مساوي کېږي له 1 سره. نو دا 6 مونږ سره دا واټن شو او دا 6 دا واټن شو. راځو یو بل مثال کارو. نو راځو د ای کرښې میلان ګورو. ای لپاره سلوپ مساوي کېږي ډلټا وای پر ډلټا ایکس سره. نو د دوه نقطو ترمنځ د وای په لوري بدلون مساوي کېږي 1 2 3 4 5 6 7 8. لیکو چې دا مساوي شو 8 تقسیم پر ایکس په لوري بدلون. یا موږ کولی شو چې دغه 8 لاس راوړلو لپاره دې نقطې وای څخه د دې نقطې وای منفي کړو. 2 منفي 6 بیرته مساوي کېږي 8 سره. ایکس مساوي دی. دلته موږ سره د ایکس قیمت 4 دی او دلته هم 4 دی. نو 4 منفي 4 خپله مساوي کېږي له 0 سره. نو کله چې موږ یو عمودي کرښې سره مخامخ کېږو، نو موږ وایو چې د دې میلان چې دی دا څه شی دی؟ دا میلان یې تعریف شوی نه دی. میلان یې تعریف شوی نه دی. ولې؟ ځکه چې دلته موږ د دې په میلان کې موږ د وای قیمت راخلو، د ایکس په قیمت باندې ویشو کوم چې 0 دی او یا عدد پر 0 ویشل دا تعریف شوی نه دی. نو موږ وایو چې دا څنګه دی؟ د دې میلان تعریف شوی نه دی، دا یو عمودي خط دی. پای کې راځو د اف مستقیم لپاره میلان ګورو. موږ وایو چې د دې دوه نقطې موږ ته راکړل شوې 1 او 2. د دې نقطې مختصات څو دي؟ دا عبارت دی له 3 کاما 1 سره. همدارنګه د دې نقطې مختصات عبارت دی له -6 او -2 سره. نو د دې سلوپ یا میلان به مساوي شي په وای کې بدلون. راځو دا ځلې دې نقطې ته د پای نقطه وایو. نو دا وای منفي دا وای -2 -1 او تقسیمې په ایکس کې بدلون، دغه ایکس منفي دا ایکس -6 -3 دا به مساوي شي -2 -1 دا مساوي کېږي -3 سره. کوم چې کوم واټن دی؟ دا یو واټن دی، دا دې ځای نه دې ځای پورې. او -6 او -3 دا مساوي کېږي -9 سره، کوم چې د عبارت دی له دغه واټن سره. نو معنا چې هر ځلې مونږ په ایکس کې 9 واحده شاته ځو، وای کې به 3 واحده ښکته راځو. ایکس کې 9 واحده شاته، وای کې 3 واحده ښکته. او یا په ایکس کې 9 واحده پورته ځو ښي خواته یا وړاندې ځو، په وای کې به 3 واحده پورته خواته ځو. په دواړو صورتونو کې یو بل دغه منفي یو بل سره ختمیږي، ځواب هماغه پاتې کېږي 1/3.
نو دا مثبت میلان دی، مثبت 1/3 معنا ده چې هر ځلې مونږ په ایکس کې 3 واحده ځو خلاص ته ځو، وای کې 1 واحد پورته ځو، ایکس کې 3 واحده خلاص ته، وای کې 1 واحد پورته.